مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی پښتانه دي تقسیم شوي څوک د چا دی څوک د چا دی د دې دوه ور باندې جنګ دی یو بیګم دی یو باچا دی د بیګم په قید او بند کې غلام هم په ناروا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره اشنا دی نو مې نه اخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی نو مې نه اخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی د کیسې پسې تاویږي د دولت پسې تاویږي د پیسې پسې تاویږي خلک د پسې تاویږي دا هغې پسې تاویږي پښتانه دي سادهګان دي د نارې پسې تاویږي نو دې اړي ګړي وطن لا خلک دې پسې تاویږي دا نظام د جولا جاله دا خو کور د یو جولا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی ای پشمار یو څو کسانو ای کم ظرفه غلامانو اے پشمار یو څو کسانو اے کم ظرفه غلامانو لږ مې واورئ خفه نه شئ د پردي سړي ټټوانو ستا چې کومې پړپړي دي څه اوږدي دي څه وړي دي دا خبرې ولس نه اوري دا خبرې مو زړې دي پښتانه مو په جنګ کړي هم ورکړي مو چړي دي دا چې چل به درته ګران شي دا د اوسپنې چڼې دي خوښه ستا ده چې څه اخلي دا کابل دی دا مڼې دي خو حساب به یې ورکوي چې داسې نه چې چورتالا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی دغه یو فرمایش به وکړم بیا به مرګور ته اجازه وکړم له مودونه مروره بس ته پرېږده زوروره له مودونه مروره بس ته پرېږده زوروره خلک ځان ورباندې کړي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې نه خبره زره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافر ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله خات شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منم ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه حال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شو تا دي وکړه جانانه ډېره زیاته اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي اخري شعرونه به یې وایم اله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي ښه وایم اله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بیرته تلو خپه نیوو کې بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بیرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړي نه څه لا کړي بس زموږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا راشي اله پیره بابا واورئ او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم گویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کړي د الزام سپېره بادونه نه خبره به رسوا شي اله پیره بابا راشي چې شبیم شي پاسې بنا اله نظم در نظم اله پیره بابا راشي واورئ بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شي حقیقت نه که خبر شي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي اله پیره بابا راشي بس کیمره مې نوره کیني تاسو له خوند درکوي ډېره زیاته مننه کوم